بیا درته وایي چې زمونږ امریکایي ټامیان د ښارونو ورانول غواړي، زمونږ امریکایي ټامیان. نو دا ارمان به ګور ته وسي، ښارونه به ښه په امن باندې پرېږدئ، بیغامه خپل بیکونه میکونه واخلئ، ډالر، سره زر، تومان، ایراني تومان وړئ، د سره پروا نه کوي. ریال میال دا میدانوایي کوم کسان درته کېنولي تلاشي به ورکوئ، له یو پتلون سره راغلي وي، له یو پتلون سره به بېرته ځئ. نوی پتلون او زیرپیراني به هم نه وړئ. هو ورانی مرانی به نه کوئ. جو بایډن ته وایو، د نور امریکایانو ته وایو چې تاسو شرمېږئ نه چې د B-52 خبرې کوئ. تاسو په نیمه شپه له بګرام نه وتښتېدلی، په کومو سترګو تاسو بیا وایئ ټامیانو ته مورال ورکوئ. هلته هغه سره داسې اسلحې د امریکایانو سره چې ډس پکې کږېږي، د ځمکې لاندې 6 انچه شی ګوري، 3 انچه، بیا 180 سانتۍ موبین درنه ورک کړو. نو دا خبرې فضول دي، بې فایدې دي. دا 20 کال امریکایانو دلته 52 بمبار کړی ده، F-16 بمبار کړی ده، F-16 F-69 او چی شی په 100 نومو باندې. واټ از دس؟ نو ټینشن. لاس دې د امریکایانو خلاصي، بیا به تړون ماتي، بیا به قصه بلې. د امریکایانو په ګټه دا ده چې مداخله نوره بنده کړي، زیات خپل شغالان دلته موږ ته پرېږدي چې موږ هر رقم معامله ورسره کوله. خپل روزل شوي سپي دی د طالبانو له ګزارو نه بچ کوي. یا یې څنګه په 52 کې راوستي B-52، خو هغه B-52 د امریکا له باګرام نه په نیمه شپه وتښتېده، مړه وزر په نیمه شپه باندې برقونه ګل کړه، لاړه وتښتېده. B-52 د ویتنام جګړه ګټلې، د عراق ګټلې، د سوریې ګټلې، چې د افغانستان به وګټي. 20 کاله دلته ټول زور دوی وهلی ده. نو ټینشن. په B-52 باندې هغه څوک مه ډاروئ چې په خپلو سینو پورې بارود تړي. هغه څوک په B-52 د امریکا په زور او په قوت مه ډاروئ. له مرګ نه نه یېرېدونکي خلک یو مونږ، چې څوک په 10 ټنه بارود د پاسه کیني او د تا په بیسونو باندې راځي. هغه څوک د امریکا له قوت او له زور نه مه ډاروئ چې په همدغه باګرام کې ورننوتل 10 وارې فدایان او د تکبیر ملکوتي اوازونه د باګرام له بیس نه جګېدل. هغه خلک تاسو په B-52 په دې ورانه ډاروئ. B-52 باندې هند وډار که، روسیا وډار که، چین وډار که، موږ نه ډارېږو. وچه ډوډۍ ده، خدای را رسوي. ډوډۍ نه وه، جواری خو ښه پرېمانه ده. جواری نه و، نهار یو شپه 2 شپې به یې نه خورو، خو دا هېواد تاسو ته نه پرېږدو. دا یې تاسو محلونه، دا د تاسو ماڼۍ چې له تاسو پاتې ودرېږه. زه شاهین صاحب ته یو څه ویډیوګانې لیږم، لږ صبر. خامخا دا د پیدا نه کوي. یار یوسف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو شوکې د شارع او به ډېر دا ریشخندي بیا وګوره. داسې دی پاچاهي ژوند یې جوړ کړی، خود به د امریکایانو غلامي او مزدوري کوي. چې خره دې نه درلودل، اوس دې په کور کې ضد د زرې 500 موټره ولاړ دي. شاهین صاحب ویډیو مې در لېږلې ده. خره دې نه درلودله، اوس راغلی سټوډیو ته. ملګرو زنګ مه وهئ، سټوډیو ته راشئ. سټوډیو نه بغیر هغه مه کوئ. زنګ له واټساپ کې مه وایئ، د مونږ لایف خپرونه ټوله خرابوئ وروره. دا شی مه کوئ. ویډیو پلی کوم جنرال صاحب، ویډیو راوامخسته. یس پلی کا، تبصره هم پې باندې وکړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دوستم ځای دی، دا دوستم خپل شخصي ځای دی، دا کټان دی. ته ګوره الحمدلله داسې چوکۍ د شارع یوه بیخي په ډېر قیمت دی. بله ویډیو دا راغلی. ملګرو لایو خپرونه شیر کې وګورئ، د دوی محلونه وګورئ. دا دوی پرېږدي، لاکه پرېږدي. کوم بزنس، کومه سرمایه، کوم څه دې درلوده؟ خرکار بچه.
خرکار بچه وګوره دا دوی شخصي ځایونه دي کورونه دغه ده او مجاهد صاحبین هغه د دې چوکۍ لاندې مواد مخدر ګوري چې دلته ځای په ځای کوي دوی خو دا ټرې او بوتلې په هر ځای کې دا دوستم ځای دی نو بالکل دا یې دوستم ځای وګوره د عصر ملنګان پکې غومبر وهي چیرې ده ما میرم با د هلمند د طالبا بنابرد میرم چیرې دا ځای دی بس راپورس په منظم ډول دا دروغ ویل کیږي په دې کې د امریکایانو لاس دی امریکایي چارواکو په دې کې لاس ځکه امریکایان د دې ادارې سقوط هیڅ کله نه غواړي دغه ګوډاګیان چې دوی په دې باندې 20 کاله دوی په دوی باندې سرمایه گذاري کړې ده 40,000 خو یوازې دلته ټامیان واکمن دي 40,000 ټامیان کله امریکا غواړي چې دا 40,000 ټامیان د پزمکه وویشتل شي او د واک نه راوغورځول شي قطعا دوی نه غواړي نو هڅه کوي رسنیو ته یو پروپاګاندا یو سوژه په لاس ورکړي چې ورشي دا راپور کړي چې جو بایدن امر ورکړو اول خدا دروغ دي حقیقت نه لري تاسو ته بیا د 2 میاشتې مخکې 3 میاشتې مخکې هم د ټولو رسنیو خارجي داخلي ټولو رسنیو راپور خپور کړ چې جرمني په پارلمان کې پریکړه وشوه چې جرمني به خپل ماموریت د 2024 کال پورې غځوي پریکړه وشوه د پارلمان پریکړه څنګه د پارلمان پریکړه پرون ماته شو جرمنان وتښتیدل دا رسنیز پروپاګند په سیستماتیک ډول په منظم ډول د دې لپاره کیږي چې د 100,000 افغانیو عسكر جګړې ته کلک ودرېږي طالب ته تسلیم نشي د جګړې نه لاس وانخلي دا منظم او سیستماتیک پروپاګند د دې لپاره کیږي او احیانا کوشول داسې چې امریکایان بیا جګړې ته رامخکې شول امریکایانو د B-52 بریدونه وکول نو دا حکومت دی حیرانتیا خبره نه ده امریکایي ګوډاګیانو تاسو ولې دې ته خوشاله کې دا 20 کال امریکایانو په مخ څه لوګان او بنجان نه غورځول کرکټ خو نه ورسره کوه قاری صاحب نه مو فوټبال سره کوه نه مو فوټبال ورسره کول او نه مو کومه بل لوبه ورسره کوله خو دوی B-52 کاروله موږ خپل تکتیکونه کول 20 کال امریکایانو څه وکول امریکایان مات دي امریکایان چې تختی د افغانستان نه د دوی مجبوری ده امریکایان چې د افغانستان د جګړې نه ځان باسي د دوی مجبوری ده دلته ماته خوړلې ده امریکایانو په ټولو تکتیکونو ستړي شول د دوی سره بل لار پاتې نه ده پرته لیدې ده چې دوی وتښتي او تاسو ته بیا د مبین صاحب چې دا 14 میاشتې د امریکا د ګوډاګیو رسنیو په دې تیرې کړې امریکایانو ته زارۍ کوه کله یو دروغ راپور جوړوه کله بل جوړوه کله یو کس را مخکې ته کوه چې دا په غزني کې د القاعدې پلانې مشر ووژلو کله په هرات کې ووژلو کله په فراه کې ووژلو کله به ویل چې طالبانو په د القاعدې سره اړیکې نه دي پرې کړې کله به ویل چې طالبان سپینې ماڼۍ ته ګواښ پېښوي کله به ویل چې طالبان که خلاص شي طالبان په برتانیا کې د مخدره موادو طوفان راولي کله به یو څه ویل ځان نه د امریکایانو سره تړون ناظرین جوړ کړي وو ځان نه د سپینې ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت ویاندویان جوړ کړي عجبه خبره وه خو د دې ټولو سره اول چې زه تاسو ته بل نقطه مو وایم اول وخت چې کله تړون لاسلیک شو په هغه وخت کې عجبه دا وه په هغه وخت کې توافق په دې شوی و چې بریدونه به کمیږي عجبه دا وه په هغه وخت کې د کابل رسنیو به د بریدونه به زیات خیل ټول تلفات به بیانو چې په افغانستان کې به سرتیرو ته څومره تلفات اوښتي وو دقیق څومره تلفات چې هغه ټول به ټکي په ټکي یادول حیران و چې دغه وګوره ځکه هغه وخت کې ګټه په دې کې وه چې داسې نړیوالو ته وښیي چې افغانستان نه تاسې مه وځئ دلته خو جنگ لا هم روان دی خو موږ دوی ته ویل چې ګوره امریکایان مات شوي قاری صاحب کابل کې امنیه قومندان ټول اختیارات واخیسته صالح بار او شپږو بجو نه شروع کړ چاودنې تر ماښامه پورې هله چې داسې حال د غوغا به جوړه کړله او هغه د شپږو بجو هغه چې نه خپرونه ورته ووایو که د شپږو بجو غونډه او هغه خیز خو دې بیا هغه مانځه کې بیا خیز خپرونه هم ختم شوه مانځه کې بیا څه ټوپ وهلی بیچاره نو جنرال صاحب که چېرته دوی بیا بمبار کوي یا دلته جنګ ته راځي نو موږ خو د دوی نه ازادي په سوال نه ده اخیستې او نه راتلونکي کې موږ ځانونه په سوال ساتو موږ د هندوانو ته سوال کوو احمقو هندوانو ته سوال کوو نورو اروپایانو امریکایانو ته سوال کوو چې موږ سره کار مه لرئ موږ یو آزاد ملت یو موږ دوی ته وایو چې ستاسو په کار کې موږ کار نه لرو
که زموږ په کار کې مو کار ولرلو داسې تاریخي سبق به درکړو لکه څنګه مو چې پخوا درکړی ده. موږ ازادي په سوال نه ده اخیستې، دا ازادي م د مټو په زور، د توپک په زور، د الله په نصرت، د دې ملت په نصرت اخیستې ده. او بیا یې ماخلو درنه ساتو یم په دې ټوپک. موږ د قلم سره کار نشته، ازادي په ټوپک اخیستل کېږي، ازادي په قلم نه اخیستل کېږي. موږ د ټوپک سره کار ده او ساتو یې هم په دې ټوپک ان شاء الله. زیاته مننه قاري صاحب محترم. دلته لینک مې اچولی د ورونو که څوک غواړي چې لایو خپرونې ته راشئ، کوم سوال لرئ نو قاري صاحب نه خپله پوښتنه مطرح کړئ، لایو ته راشئ. موضوع مو ده د کابل د ښارونو په ښارونو کې جګړه د دې مخنیوی باید وشي. ښارونو کې جګړه دې نه کوي، دوی د اول له ولسوالیو نه دفاع وکړي، دفاعي پوستې دې بیرته ونیسي، بیسونه چې طالبانو ته خوشي کړي هغه دې ونیسي، پس له هغه دې بیا په ښار کې جګړه وکړي. دا هر څه پرېږدي او راځي په ښار. شاهین صاحب ته دې د زرین قصر یو ویډیو واچوه. قاري صاحب نو په ښار کې جګړه وشوې، دوی خو دا قصرونه ورانېږي، ته دا ویډیو واچوه. هغه چې د چوکۍ لاندې ملا صاحب د دوی په ښار څه ګرځي دوستم نه ښکاري. قاري صاحب محترم لمبر خو یې نه در سره چې چیرې دا خو باید هلمند ته جګړې واتساپ یې راسره وکړ، دا ترکیې ته تللی ده لکه چې هغه واتساپ یې بدل کړی ده. بیخي نه ښکاري د خو باید هلمند ته مساقلاتو طالبانو پسې وایي ځم او کر 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 موټرسکل او وسا کرکرې کور ته ورغی. او بالکل بالکل یاره څه دې واورو پړانګانې جوړ کړي وو. شاهین صاحب هغه بله ویډیو ده، دا هغه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دا راوړم موبین سپوز ولما واچو دا واچو تر هغه هغه برابر دا دوستم ځای دی، دا دوستم خپل شخصي ځای دی، دا کټان دی خبره الحمدلله. دا چوکۍ د شهر یوه دی په ډېر قیمت دی. دا دوستم ځای دی. دا ګورې چې دوستم نه پټ نه ادرام دی. دا ځای دی راپورټ څه خیر خیر. قاری صاحب محترم مهربانی قاری صاحب دا یو ویډیو مګر چې ورونو را لګېدې ده، الله دې وساتي. موږ ازبک ورونه دي غوړ لګېدې ده، ډېر خوښ یې کړی چې هغه ویډیو دې موږ واچوی او دغه ویډیو قاری صاحب زه دې ته واچوم چې د دې خواهش د خود د جوزجان یې را لګېده. بالکل بالکل واچوی ویډیو ویډیو سم کوم ډېر چې خود دې لګېده ده. مهرباني به وکړم دا به ورته وایم. امریکا ته چې موږ ته اجازه ورکړي چې زه بمباري ویډیو سره د چا مخلص دی اجازه دې ورکړه خو غواړم خلک ورونه د مایکم بان کړه مایکم بان کړه. انا امامي كتاب سيمور ما انا غانمت ولا ما كل دي وزن كتاب سيمور دا ویډیو ما ته نه ښکاري. كتاب سيمور غانمت ولا ما كل دي وزن كل دي ما كل دي دا شكانو اوتش ولا دا شكاس نوت ولا وقار جوبر مدثر دلاوار دغه پښتانه تاجک او ازبک ورونه غون سره مدثر یعنی دای کی کو د دې اتحاد کی. قاری صاحب مبارک مهرباني.
زه پوهېږم نه څه وي خو بیا هم دومره پوه شو ولا شاهین صاحب دا ژبه نه خو زه هم پوه نه شوم خو مطلب دا ده چې خوشحاله دي نو مجاهدین خوشحاله دي او د فرعونیانو قصرونه بالکل دغه ورونه چې کوم دلته سټوډیو کې دي دوی ملګرو سوالونه واخله شاهین صاحب نور ویډیوګانې ما اچوئ سوالونه واخلئ ملګرو محترم حیران صاحب مهرباني وکړئ مایک خلاص کړئ